چې اودس ته کینې استنجا ته، نو موږ خلک څه کوو؟ خفه کېږو به نه، خو د ځان نه به دا بیماري لر کوو. استنجا ته چې کینو نو د استنجا په دې ځای نه به پرته غاښ کولو کې بیا به دننه شي. داسې مه کوئ چې کله ته دننه شي د استنجا ځای ته، دروازه ځان پسې ورولې، بیا پرته غاښ کولو وکړه. بیا د هغې نه پس صرف خبرې ترې چا سره مه کوه، خبرې ترې چا سره مه کوه. بعضې انسان چې استنجا ته به هم ناستي یا به په باتروم کې هم ناستي او ځان سره به بنګېږي خیال هم کړی، یا به لګي هلکه دا پلانکي کار داسې که د ضرورت خبرې، ضرورت څه مثال اوبه نشته نو چاته آواز ورکړه هلکه دا موټر ولګوه یا لږ اوبه راکړه لوټه کې، دا ضرورت دی. او د دې نه ما سیوا څوک پکې لا موبایل هم ګوري، څوک پکې څه دي موبایلونه هم ګوري. دا مه کوئ، دا د آدابو خلاف دي. نو ګوره چې کله تاسو استنجا خانې ته دننه کیږئ یا باتروم ته واشروم ته دننه کیږئ، نو د رحمت فرشتې تا نه بهر پاتې شي، د رحمت فرشتې دي دا تا نه بهر پاتې شي. نو چې ته کله دننه خبرې وکړي یا داسې عمل وکړي چې هغه فرشتې ستا د دې اعمالو په لیکلو مجبوره شي، نو چې تا ته وګوري ته به بې حجابې فرشتې درته بیا خیرې کوي، فرشتې ته څه بیا خیرې کوي. بل دویم ادب درته دا ویم چې د استنجا په ځای کې، په کور کې، په هر ځای کې، په جومات کې خصوصا ګورې د استنجا په ځای کې تشې میتیازې مه کوئ. خبره پېښ شوې؟ د دې نه به درته بیمارۍ نورې ولګي. کم سړی چې د استنجا په ځای کې تش اودس ماتې کوي، تشې میتیازې کوي، قصدن یې کوي، نو د ده ته به داسې بیماري لګي که نه چې د ده ته به د څاڅکو د سلسل بول بیماري به ورته لګي. علما وایي چې ده ته به کومه بیماري لګي؟ د سلسل بول بیماري به ده ته لګي. باتروم کې کوه، بهر یې کوه، او د استنجا ځای کې څه دی مه کوې. دا صحیح ده، دا آداب دي، په دې به خفه کېږو نه. ګورې په دې به څه دي خفه کېږو نه. او که چېرته دې وکړلې مثال تکلیف درته ډېرو یا د میتیازو زور ډېرو او ودې کړلې، نو بیا داسې مه پرېږده، بیا داسې مه پرېږده. بیا پرې لږې اوبه ور واچوه چې دا ګندګي لاړه شي. په خبره پېښ شوې چې دا ګندګي څه دی لاړه شي. نو دا د اودس آداب دي. بیا چې کله چارندام ته کښېنې، اودس کې 4 فرض دي، چارندام ته کښېنې نو ښه مزېدار ښکلې بسم الله ووایه، مسواک وکړه. ګورئ جي زه تاسو ته یو اخري خبره کومه، دا مسواک نه دی، مسواک د مسواک ډېر استعمال کوي. دا عرب خلک نه دي، عرب دا سعودیان چې دي د دې عمرونه ډېر زیات دي. اوس مخکې ورځ کې په عربو کې یو عالم وفات شو، 130 سال عمر، 130 سال، 130. او زمونږ د خلکو عمرونه څونه لګه 80 کاله او یا کاله او یا کله دغه بیمار، کله څه بیمار، کله یو بیماری لاړو 10 ختم. عرب نه دي، عرب د دې دا بدنونه دا ولې مضبوط دي؟ دی چې کله ماشوم لږ په خبره پوه شي، دا د یو عالم د خولې خبره ده، نو پلار وتی بچیه مسواک کوه د ټوت پیسټ په ځای. واړه واړه ماشومان دي، که تاسو حج عمرې له څوک تللی یا چا په سعودي کې کار کړي لیدلی به واړه ماشومان هم مسواک استعمالي، زنانه هم مسواک استعمالي، بوډاګان هم مسواک استعمالي. د مسواک د وجې نه ستا په بدن کې څه دي قوت په پیدا کېږي، قوت. او مسواک د چا طریقه ده؟ لږ تیز ووایه. د رسول الله مبارک طریقه ده که نه؟ د مسواک د چا طریقه ده؟ د رسول الله مبارک طریقه ده. نو دا مسواک استعمال ډیر کوي د اودس په دوران کې هم داسې هم. او مسواک چې کوي، مسواک د مسواک د وجه نه بس دی السواک مطهر للفم. حضور علیه السلام حدیث دی وی مسواک چې څوک استعمالی د خوله به پاکوي، څه به یې لکه پاکه وي، ومرضات للرب، او د الله رضا به ورته حاصلیږي. د څه د وجې نه؟ لکه د مسواک د وجې نه. نو اوس خپل حدیث له راځم. 3 کفارات. انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي حضور علیه السلام ماته ویل چې 3 اعمال داسې دي، 3 اعمال چې د هغې د وجې نه به څه دي د ستا ګناهونه معاف کېږي. څه شی لکه ګناهونه او بغیر توبې. یو په هغې کې عمل دا دی چې ته د جومات ته را روان شي. حضور علیه السلام حدیث دی، مشکات شریف کې دا حدیث ته دی، وی چې کله ته جومات ته را روان شي او خالص مخلص په دې اراده را روان شي چې یاره د الله حکم دی، د مانځه ټیم دی، زه ځم لمونځ ده، نو د دې قدم د وجې نه نه ته چې یو قدم اخلې، د دې یو قدم د وجې نه څه دي ستا ګناهونه معاف کېږي. هلکه تا الله ته منت نه دی کړی چې خدای ګناه مې معاف کړي، تا الله ته زاري نه ده کړې چې ګناه مې معاف کړي، ته په څه په اراده را روان شوې؟ د څه شي لکه د مانځه په اراده را روان شوې که نه؟ نو حضور علیه السلام فرمایي چې کم سړی د مانځه په اراده سره
جمعات ته روان شي د ده ګناهونه څه دی الله معاف کوي. هلکه موږ ټول ګناهګار یو که نه یو هلکه موږ ټول ګناهګار یو موږ ټول خطاکار یو. خدای دې زموږ د ستاسو د ټولو ګناهونه معاف کړي. نو چې کله جومات ته راځئ او کم قدم اخلئ په دې یو قدم باندې څه دی د ستاسو ګناه معاف کړي. دا چا ویلي دي؟ حضور علیه السلام ویلي. او واورئ جي مخکې اوس ما یو حدیث وویل چې حضور علیه السلام سره د شیطان سره ملاقات وشو. شیطان نه تپوس وکړو وی ته په کوم شي ډېر خفه کېږي چې زړه دې پرې ټق شوي؟ وی زه په دې باندې ډېر خفه کېږم چې کله مؤمن مسلمان بنده جومات ته روان شو دی دا قدمونه اخلي او جومات ته ځي. وی زه په دې ډېر خفه کېږم. هلکه په دې به جومات ته خاص ځو که نه یو به دا نیت کړو چېرې د الله عبادت لازم نو زمونږ ګناهونه به څه دی معاف کېږي زمونږ خطاګانې به څه دی معاف کېږي. او ګوره چې کم قدم تاسو اخلئ جومات ته راځئ کم قدم اخلئ د دې یو قدم د وجې نه ستاسو ګناه معاف کېږي یوه درله نیکي لیکلي کېږي او یوه هم څه دی درجه اوچتېږي. دا د څه د وجې نه؟ د مانځه د وجې نه د نیکې ارادې د وجې نه. او دویم نمبر عمل چې حضور علیه السلام حضرت انس رضی الله تعالی عنہ ته ښودلی دی هغه دا دی وی چې کله ته جومات ته لاړ شي جومات ته او د یو مونځ دې وکړله او بیا ناست د بل مانځه په انتظار کې وی الله به ستا ګناهونه څه دی معاف کوي. خبره پېښ شوې. نو چې جومات ته راشئ ادب دی هده جومات ته راشئ لاټیم وي نو ګرځئ راګرځئ ما که ګرځم نو ذکر کوه استغفار وایه ادرېږه ما الله ته منت زاریو کا سبحان الله وایه الحمدلله وایه د ستا ګناهونه به څه دی معاف کېږي. خبره باندې پېښ شوې. او دریم نمبر مې تاسو ته وختي ویل چې د اودس د وجې نه څه دی د انسان ګناهونه معاف کېږي. نو حضور علیه السلام فرمایي ثلاث کفارات درې اعمال داسې دي چې د هغې د وجې نه څه دی د انسان ګناهونه هسې بېڅه معاف کېږي. یو دا چې اودس کول. دویم نمبر دا چې مانځه د